ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د لوی سختن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ د ملي رادیو قدرمنو اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین وایي چې په تیرو 15 کلونو کې سلګونه ټولنیزې قومي او سیمهیزې قضیې حل و فصل کړي دي. د دوی په وینا د ادارې د یووالي، ټولنیز پیوستون او د بیلابیلو ټولنیزو قشرونو ترمنځ د تفاهم په ټینګښت کې اغیزمن رول لوبولی دی. د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو رئیس مولوي سردار محمد محمدي د دې ادارې د تیرو 15 کلونو د لاسته راوړنو په اړه وایي چې یاد ریاست په بلخ ولایت کې د خبرو منځګړیتوب او تفاهم له لارې 315 بیلابیلې قضیې حل و فصل کړي دي. د نوموړي په وینا په دغو قضیو کې ټولنیزې او سیمهیزې شخړې، د قومونو او قبایلو اړوند مسایل او نور هغه موضوعات شامل دي چې د قومي مشرانو، متنفذین او سیمهیزو مسؤلینو ګډې همکارۍ او منځګړیتوب ته یې اړتیا لرله. خصوصا ما کی بی اداره آمدیم ریاست سرحدات اقوام قبایل 375 مناجاه مختلف که مناجاه قتل، مناجاه حقوقی، فامیلی، میراثی، ناموتو دیگه 375 مناجاه که مختلف چی بوده ای حل فصل کردیم. ښاغلی محمدي زیاتوي چې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست د قضیو د حل ترڅنګ د مشورې، تفاهم او ټولنیز پیوستون د کلتور د پیاوړتیا په برخه کې هم پراخ فعالیتونه ترسره کړي دي. نوموړي وویل چې په دې موده کې د بلخ ولایت په بیلابیلو سیمو کې د علماو، قومي متنفذینو، سیمهیزو مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو قشرونو د استازو په ګډون 100 مشورتي او دودیزې جرګې جوړې شوي دي. د نوموړي په وینا دغو جرګو د اختلافاتو په حل، د ورورولۍ د روحیې په پیاوړتیا، د قومونو ترمنځ د همغږۍ په رامنځته کولو او د ټولنیزو ستونزو په حل کې د خلکو د ګډون په زیاتوالي کې مهم رول لوبولی او په دې ولایت کې د ثبات او ټولنیز پیوستون د پراختیا لپاره زمینه برابره کړې ده. لله الحمد به نامو در حدود 5 سال که پورا شده ما اسد اضافه اینمو جلسه و نشسته داریم که در این نشسته در این مجالس کلان که 300 نفر، 300 نفر تا 500 الحمدلله که با او مجالس ما پرامین شیخ سامبرق علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله و تعالی براه ای با مردم شریف خود بیان کردیم. د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو رئیس د خپلو فعالیتونو په بریالیتوب کې د علماو، قومي مشرانو، سیمهیزو متنفذینو او خلکو همکاري مهمه وبلله او ډاډ یې ورکړ چې د ملي یووالي د ټینګښت، د ټولنیز پیوستون د پیاوړتیا او د بلخ ولایت په کچه د خلکو د ستونزو د حل لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د دغه ریاست مسؤلین وایي چې د تفاهم او مشورې له لارې د قضیو حل و فصل، د ولسي جرګو جوړول او د قومونو او قبایلو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا هغه پروګرامونه دي چې په راتلونکو کلونو کې به هم په جدي توګه دوام وکړي، څو په ټولنه کې د دوامداره ثبات او لا ښه ګډ ژوند لپاره لا زیاته زمینه برابره شي. د بلخ ولایت د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست په زاري ولسوالۍ کې د اوبو رسولو د 2 مهمو پروژو د چارو له پرمختګ څخه خبر ورکوي او وایي چې د دغو پروژو په بشپړېدو سره به سلګونه کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. د ورکړل شوو معلوماتو پر بنسټ د بلخ ولایت د کلیو د بیارغونې او پراختیا رئیس د زاري ولسوالۍ د نواباد، بلوچ او مرزایي کلان کلیو د اوبو رسولو د 2 شبکو له چارو څخه لیدنه او څارنه کړې ده. مسؤلین وایي د اوبو رسولو دغه 2 شبکې د 18.8 میلیونه افغانیو په ټولیز لګښت پلي کیږي چې د 80 مترو مکعبه ظرفیت لرونکو د 2 اوبیزو زیرمو جوړول، د 16223
430 مترو پایپونو غځول، د 560 شیردانونو نصبول او همدارنګه د 250 د برېښنا د لمریزو تختو نصب پکې شامل دي. د مسؤلینو په وینا دغه پروژې د یادو سیمو اوسیدونکو ته د پاکو او صحي اوبو د برابرولو په موخه پیل شوي دي او د تطبیق پر مهال یې د سیمې لسګونو اوسیدونکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د بلخ ولایت د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلین ټینګار کوي چې د دغو دوو اوبو رسولو شبکو له بشپړېدو او ګټې اخیستنې سره به د زارې ولسوالۍ 830 کورنۍ د څښاک پاکو او صحي اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. هغه اقدام چې د خلکو د روغتیا د وضعیت په ښه کېدو، د ناپاکو اوبو له امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو په کمیدو او د خلکو په هوساینه کې مهم رول لرلی شي. د بلخ ولایت د کلیو د بیارغونې او پراختیا رئیس مولوي عبدالحکیم حاجي حکمت د دې لیدنې پر مهال د پروژو پر معیاري تطبیق، د کار د کیفیت پر مراعاتولو او پر خپل وخت د چارو پر بشپړېدو ټینګار کړی او له تخنیکي مسؤلینو او تطبیقونکو شرکتونو څخه یې غوښتي چې د کار ټول پړاوونه د ټاکل شوو معیارونو پر اساس پر مخ یوسي. د سیمې اوسیدونکو هم د دغو پروژو له تطبیق څخه خوښي څرګنده کړې او دا یې د خلکو د یو اساسي اړتیا د پوره کولو په برخه کې مهم ګام بللی دی. هغوی هیله څرګنده کړې چې د دغو شبکو په بشپړېدو سره به په یادو کلیو کې د څښاک اوبو د کمښت ستونزه په اساسي توګه حل شي. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست د بنسټیزو پروژو د پلي کولو ترڅنګ د اوبو رسولو، سړک جوړونې او په بیلابیلو سیمو کې د عامه خدمتونو د پراختیا په برخه کې ګڼ پروګرامونه هم په پام کې لري څو د خلکو د هوساینې او د ژوند د شرایطو د لا ښه کېدو زمینه برابره شي. د پاکستان له لارې د درملو د وارداتو د محدودیتونو په دوام سره په بلخ ولایت کې د درمل پلورونکو اتحادیه وایي چې د درملو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د بدیلو سرچینو او لارو موندلو هڅې چټکې کړي دي. د دغې اتحادیې رئیس وایي له همدې امله ایران ته د یو رسمي پلاوي په مشرۍ سفر کړی او د دغه هیواد له یو شمېر درمل جوړونکو شرکتونو سره د درملو د تولید او صادراتو په برخه کې خبرې کړي دي. دغه راز یو شمېر د درملو واردونکو ورته اقدامات د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا کې مهم بولي. د بلخ ولایت د درمل پلورونکو د اتحادیې رئیس وایي له تیر یو کال راهیسې د پاکستان د لارو د تړل کېدو له کبله د درملو د وارداتو لپاره د بدیلو لارو د موندلو هڅې پیل کړي دي چې په همدې موخه ایران ته د یو پلاوي په مشرۍ سفر درلود چې د هغه هیواد له بیلابیلو درمل جوړونکو کارخونو څخه لیدنه کړې او د درملو د تولید او صادراتو په برخه کې له یو شمېر شرکتونو سره خبرې کړي دي. د نوموړي په خبره تمه ده په د راتلونکي کې به له دریو ایراني شرکتونو سره د درملو د تولید او صادراتو په برخه کې تړونونه لاسلیک شي. زموږ ایران هېواد هم تقریبا 15 کسه سفر درلود، رسمي سفر و. هلته هم د دې د فابریکو څخه او د دې امکاناتو څخه د نږدې لیدنه وکړله او انشاءالله په ډېر نږدې وختو کې د درو کمپنیو سره به قراردادونه وکړو د دواو د وارداتو په بخش کې او د مشترک سرمایه ګذاري په بخش کې چې موږ هم د دې د فابریکو او د دې د هغه افرادو اشخاصو او مسلکي کسانو څخه دعوت وکړی چې موږ سره په مشارکتي ډول باندې وکولی شو او صنعتي پارکو کې تولیدي فابریکه جوړه کړو او د دې په همکاري او مرسته او په مشترکه سرمایه ګذاري باندې. د بلخ د درمل پلورونکو د اتحادیې رئیس په هیواد کې د درملو د تولید ظرفیت ته په اشاره وایي تر اوسه په ټول هیواد کې شاوخوا 160 درمل جوړونکو کارخونو ته د فعالیت جوازونه ورکړل شوي چې له ډلې 15 کارخونې د مهال په عملي ډول درمل تولیدوي. د نوموړي په وینا د کورني درملو د تولید د ظرفیت له پراختیا سره په افغانستان په نږدې راتلونکي کې وکولی شي د درملو په ځینو برخو کې د ځان بسیاینې کچې ته ورسیږي او ترڅنګ به نورو هیوادونو ته صادرات هم ولري. الحمدلله افغانستان اوس د سیروم په بخش کې خودکفایي ته رسیدلی دی. تاسو شاهد یاست چې موږ د تقریبا یو کال او نیم کال کې د سیروم په بخش کې صادرات لرو نور مملکتو ته لکه عراق، یمن، مصر، دا مملکتو ته موږ سیروم صادر کړی دی. نو په نورو بخشو کې انشاءالله هماهنګي ستا او پیشرفتونه موجود دي. انشاءالله په ډېر نږدې وختو کې انشاءالله شاید موږ هغه اقلام چې دلته په وطن کې تولیدو تقریبا 160 فابریکې جوازونه اخیستې دي تولیداتو په بخش کې چې هغه د جملې څخه 15 فابریکې عملا فعالیت لري
او په اکثر اقلامو کې ان شاء الله په ډېر نږدې وخت کې وکولای شو چې موږ صادرات ته آماده سو او دارو په بخش کې هغه اقلام چې موږ تولیدوو هغه وکولای شو د همسایه هیوادو ته صادرات هم ولرو. ورته مهال یو شمیر د درملو واردونکي دغه ډول اقدامات د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او په افغانستان کې د پانګونې لپاره د بهرنیو پانګوالو د هڅونې په برخه کې غوره بولي او زیاتوي چې په دې برخه کې باید د افغانستان د اسلامي امارت لخوا لا زیاتې اسانتیاوې برابر شي. پویداته که از طرف کشور پاکستان سر ما صورت گرفته و راه ها بند است و دولت امارات اسلامی افغانستان بدیل برای از این میخواه ایجاد بکنه دیگه دید و بازدید از کشورها از فابریکه ها این خیلی موثر است. بگونه مثال امی برای فعلا که راهی که بند شده مسدود شده این لله الحمد بر مردم افغانستان به یک فرصت تبدیل شده. اگر کسی به کار خورد ماست اگر کلان است این حال شروع به این کده که حداقل خودش بتونه تولید بکنه. نسبت مسدود شدن راه‌های وارداتی یا دواهای پاکستانی که در بازار اضافه تر از 80% بازار را کاور میکرد به خاطر پرساختن خلایی که به وجود آمده بود باید یک سلسله تب و تلاش‌ها یا کوشش‌ها میشد چون نیاز جامعه نیازهای اولیه جامعه را تشکیل میده به سکتور دوا. با او خاطر اتحادیه خدمات دوایی بلخ بعضی تب و تلاش‌ها یا بعضی سفرهای خارجی داشتن به خاطر پرساختن همین خلای بازار و خوشبختانه بعد از سفر ازبکستان دومین سفر کاری به خاطر جلب و جذب سرمایه‌گذاران بخش دوایی ایران کشور دوست و محترم ایران داشتن که خوشبختانه با چندین فابریکات و شرکت‌های صادراتی ایران اینا تفاهماتی داشتند. دا هڅې په داسې حال کې ګړندی کېږي چې شاوخوا یو کال وړاندې پاکستان هیواد په افغانستان د سوداګرۍ لارې وتړلې چې دې چارې نه یوازې په افغانستان کې د سوداګرۍ چارې ټکنۍ نه کړې بلکې افغان سوداګر دې ته وهڅول شول څو د یو هیواد پر ځای له ګڼو نورو سیمه ییزو هیوادونو سره ډاډمنې اقتصادي اړیکې ټینګې کړي او دا هم د لوبو له ډګره. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د اتو لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ له 2 ورځنیو سیالیو وروسته د اقچې سولر لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. دغه لوبډلې په پایلوبه کې یاران ایمل لوبډلې ته 1-0 ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د بلخ ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست په همکارۍ د فوټبال فدراسیون او فوټسال کمیټې لخوا د 2 ورځو لپاره ترسره شوې. د دغه سیالیو پایلوبه د اقچې سولر او یاران عمر لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې په پای کې اقچې سولر لوبډلې خپل سیال ته 1-0 ماتې ورکړه او د دغو سیالیو د اتلولۍ جام یې خپل کړ. د سیالیو په پای کې اتلې لوبډلې ته د اتلولۍ جام ورکړل شوې. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ د زمري میاشتې د 24مې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت ترسره شوې وي. د بلخ د ملي راډیو قدرمنو اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت. الله په امان.